وکتل او داسې وویل: ای زما ربه، زه خو نه وم، نو ته چیرته وې؟ ظالمانو زما جونګړه او چرګه دواړه له منځه وړي. نو الله تعالی له هغې بوډۍ سره انصاف وکړ او له سرغړونکي او ظالم کسرا څخه یې غچ واخیست، هغه داسې چې خپل زوی کسرا په چاړه ووهه او ځای په ځای یې ووژه. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمای: الیس الله بکاف عبده ویخوفونک بالذین من دونه ومن یضلل الله فما له من هاد. ای پیغمبره، آیا الله تعالی د خپل بنده لپاره کافی نه دی؟ دوی له هغه پرته له نورو څخه تا ویروي. الله تعالی چې څوک په ګمراهي کې وغورځوي، د هغه لپاره کوم لارښوونکی او هادي نشته. کاش موږ ټول داسې شو لکه د آدم علیه السلام هماغه زوی چې خپل متجاوز ورور ته یې وویل: لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. که ته زما د وژلو لپاره لاس پورته کړې، نو زه ستا د وژلو لپاره لاس نه پورته کوم. همدارنګه په یو حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: د الله یو مقتول بنده اوسه، خو قاتل نه. ځکه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: څوک چې یو مسلمان په قصد سره ووژني، د هغه جزا جهنم دی او په هغه باندې د الله رب العزت غضب او لعنت دی. که ته په خپل ژوند کې نیمګړی نو مایوسه کیږه مه، ځکه کله ناکله نیمګړتیا هم کمال وي. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمای: ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. کومو کسانو چې دغه بهتان جوړ کړی، یعنی ام المؤمنین عایشه صدیقې رضی الله تعالی عنها پسې تور تړلی، هغوی ستاسې له منځه یوه ډله ده. دغه پیښه د ځان په باب شر مه ګڼئ، بلکې دا هم ستاسې لپاره خیر دی. چا چې په دې کې هر څومره برخه واخیستله، هغه هماغومره ګناه راغونډه کړه، او چا چې د دې مسئولیت لویه برخه په غاړه واخیستله، د هغه لپاره خو لوی عذاب دی چې عبدالله بن ابی ابن سلول دی. ځینې قهرمانان د یوې عارضي نیمګړتیا له امله د کمتري احساس له ځان سره پیدا کوي، سره له دې چې ډیر علما لکه سعید بن جبیر، قتاده او داسې نور آزاد شوي غلامانو، ډیر پوهان او د شریعت دریابونه لکه ابن عباس، قتاده، ابن مکتوم، اعمش او یزید بن هارون په سترګو ړانده شوي وو، او له متأخرینو علماو څخه هم